ګران لیدونکو لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي ټیم د شپې د نوکریوالۍ سیستم ترتیب کړی دی تر څو په ساحه کې وګرځېږي او په ساحه کې د پرچاوۍ جدول تطبیق کړي، همدارنګه د تورو لاینونو مخنیوی وکړي او هغه کسان چې د رهایشي څخه په تجارتي برخه کې استفاده کوي د هغو مخنیوی وشي، او هغه کسان چې زیات پوروړي د برېښنا شرکت د هغو څخه تعهد واخیستل شي او پیسې پرې تسلیم کړي او خپل بیلونه صفر ته راولي، او د خپلو نوکریوالانو شتون په ساحه کې وګوري چې آیا زموږ نوکریوالان په ساحه کې موجود دي یا نه دي موجود. همدارنګه ټول د شپې او ورځې وځي په مربوطه ساحو کې د کابل ګرځي او خپل نظارت کوي. دا چې په ساحه کې زیات مشکلات وي، موږ اکثره وخت د زیات مشکلات سره مخامخ شوي یو او زیات د حاصلې څخه مو کار اخیستی دی، ډېر په حوصله‌مندۍ باندې خپل عملیات سرته رسوو، د حاصلې څخه کار اخلو تر څو د موږ مشتریان په تکلیف نشي او خلکو ته ګټه ورسیږي. او د ټولو خلکو او د ټولو مشتریانو نه د موږ دا غوښتنه ده چې چېرته په کومه ساحه کې ترو چنګک وي، ترو لاینونه وي، د موږ سره یې د شریک کړي، که وسې نه رسېږي 144 شمېرې ته د اړیکه ونیسي، د هغو د لارې د موږ سره شریک شي تر څو د خلکو د غلا څخه مخنیوی وشي او دا د بیت المال مال دی په دوی کې د ټولو حق دی تر څو د بیت المال مال ضایع نشي او مخنیوی وشي.